د مکی کافرانو به د مسلمانانو مبارک دا خبره کوله یره کې دا مسلمانانو په حق ونه دوی ته به د مصیبتونو نه رسېږي. دا نن سبب د ډیرو خلکو جاهلانو دا سوچ دی چې کم سړی په حق نه په د نعمتونو ډیری یره چې ګوره سې کړي د الله په دوه مهربانه شي نو بیا خدای انګریزان ولیعذ بالله الله په دې باندې مهربانه فرعون حامان قارون ټول مالدار نه بلکې چې څومره انسان الله ته نږدې امتحانونه پیړي ځکه چې هلته د دعوه کړې ده نو دعوه چې کې باغې به دلیل ښیي که نه دلیل خو دپاره به محنت کوي. یو سړی د سره دعوه نه کوي په خپله دنیا کې مست دی وایي نه مې د آخرت سره کار شته او نه د جنت څه سوچ دی او نه د جهنم نه هیره شته خو به دغه سوچ دی چې ریال به څنګه راځي ډالر به څنګه راځي روپۍ به څنګه راځي خېټه به څنګه ډکېږي شهوت به څنګه پوره کېږي اوس لګیا دی په خپل کارونو کې ښه مست لګیا دی څه دعوه هم نه ده کړې زه دا کوم دا کوم په خپله دنیا کې لګیا بل طرف ته هغه بل وایي زه د الله سره محبت کوم وایي زه جنت غواړم زه جهنم غواړم الله یې راښکاره کوي دې خلکو ته آیا دی په رښتیا جنت غواړي دی په رښتیا د الله سره محبت کوي د هغې دپاره بیا الله سبحانه تعالی مصیبتونه راولي. دا د رسول زما حدیث دی چې څومره یو سړی الله ته نږدې دومره په هغه باندې مصیبت دي او د پیغمبرانو باندې د ټولو نه زیات مصیبتونه او پیغمبرانو باندې ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله نرسیږي اس مصیبت مگر بتقدیر د الله سره هیڅ مصیبت نه رسیږي مگر په تقدیر د الله سره په حکم د الله سره چې دې سره د زړه بالکل مطمئن شي د مؤمن بالکل پټۍ بولي ما اصاب من مصیبت الا باذن الله نه رسیږي هیڅ مصیبت مگر په اذن د الله مگر په اجازه د الله بس خبر ختم شو. غټ نه غټ مصیبت کا پتا راشي په یو دوه ټکو ختمه بس الله به راځي الله لیکلي او چې الله لیکلي زه به سیمه زه به راځي بالله مخکې سوی ومن يؤمن بالله يهد قلبه او چا چې ایمان راوړو په الله باندې نو کلک بکي زړه داغه مصیبتونو کې به زړه کلکي. الله اکبر. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ويهدي قلبه لليقين د دې زړه به کلک کی او یقین به کې پیدا کی الله سبحانه وتعالى نو فيعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه نبي او دې زړه کې دنه دغه خبره چې الله سبحانه وتعالى کوم زړه کلک کیږي پای کې دنه بیا دا خبره ما اصابه لم يكن ليخطئه کوم شی چې د تر رسیدلې کوم مصیبت چې د تر غلې د دنه نه وړېدو وما اخطأه او کوم شی چې دنه وړېدو لم يكن ليصيب د دنه رسیدو چرته زړه به بالکل مطمئن کم مصیبت چې بتا راغله الله په تقدیر کې لیکلی استاد نو مې لیکلو چې بده باندې مصیبت راځي دا بل ته نه وړي دا به مراتو تعالی برات او کم شی چې تنه وړي یو نعمت تنه وړي د بل انسان سره یو نعمت شي تاسو سره نشته نه به حسرتونه مکو ندامتونه دی بل ته چې شی را رسیدل هغه ته نه در رسید او ته چې کم شی در رسیدل دی هغه دی بل ته نه رسید تا عقیده چې کړه تاسو ساتله نه زه دلته لیکل در کومه چې تاسو د ژوند برنای تاسو د ژوند به خوشاله ولې دا ډېر خلک نن سبا چې کینو څه د پریادونه کوي د په تقدیر باندې ایمان کمزور دی. تقدیر څه ته وایي چې څه الله سبحانه وتعالی لیکلي بس په دې باندې ایمان مضبوط ساته ژوند به دې پاره وي نو کله چې تاسو په تقدیر باندې راځي شوي ژوند به یې پاره وي او چې کله په تقدیر باندې ایمان مضبوط نه وکړو والله لازم چې ژوند بس تاسو د غمونو او د سوچونو او د فکرونو ژوندي بس نور به کې سوزني او سړی شپې سمدي ولې دې شو که پلان دې څه کې ولې دې شو بیا به دې شي بیا به دې شي کزال ته تل کاغذ دلته راغلی وي کما غد دې شي ویل کاغذ دې کړ ابل شوی ابل ته مصیبت راځي بیغم او د پروت خناري کوي هله ګوري بس وی الله لیکي او چې الله ولي کې به کې دا خبر پیدا نه ورکې کزال د تلوي کې د ما بزر غلې کما او ته ور کړې کمال دې زرا کړې ارمان چې نه وته ارمان چې راغلې پلاني کمپنی ته نه وته پلاني کمپنی راغله دا څه خبرې شو ابو الخموت مين بس الله لیکي
او الله په خپل کارونو خپوي او دام زمونږ ایمان دی چې الله د بندگانو لپاره شر نه غواړي. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې الله د انسانانو سره د هغه مور د محبت نه زیات محبت کوي کوم مور چې خپل بچو سره محبت کوي. مور محبت د بچو سره څومره هغه نه زیات محبت الله سبحانه وتعالی زموږ سره کوي. نو موږ چرته په مصیبت کې نه اچي نه موږ په دې کار کې اچي چې هغه زموږ لپاره شری بلکې الله طرف نه چې سړي زموږ لپاره کې خیر چې سړي هغه کې زموږ لپاره خیر. په ډیرو ځایونو کې به تدې سي خپه شي کله چې ولې دا کار نه کیږي یو سړی بچی نه کی چې کی شک نشي چې دا غټ مصیبت تر انسان بچی نه کی. ټول عمر دې ډاکټرانو به یو کته بره زی او خپه دي خو دې نه دی خبر د مستقبل نه. مستقبل علم د الله سبحانه وتعالی سره دی. د الله سبحانه وتعالی علم عجیب علم دی. سچ شوی دی د الله ته پته ده سچ کیږي د الله ته پته ده سچ به کیږي په مستقبل کې د الله ته پته ده او یو شی نشتی کدا وینو دا بسنګ د الله ته پته ده. یو شی نشتی د سره خو کو بل پر زوی نو دا بسنګ د الله ته پته ده. نو الله ته پته ده چې دې سړي د بچیو په مستقبل کې څنګه کبل پر زول بچي ورکم خیر باندې به بچو کې دا بچی به کې دي شي د سړي کې دینداری شتي الله ته پته زول بچي ورکم دې د دین به پریدي دا بچیو له فتنه جوړ کړي خلکو لپاره فتنه ده او دا مسله مخ کې راشي. الله سبحانه وتعالی بچي ورنکو. یو سړی دی ویزه ځان لایلی ویزه زم سعودي عرب ته زم دوبۍ ته زم بلانی ملک ویزه نه لګي چې چا سره ملاوي کیږي بس پته نشي سي چلې چې ویزه نه لګي لکه ته څنګه چې پته نشي سي چلې پته شتي الله سبحانه وتعالی په تقدیر کې لیکلي ته ته ویزه نه لګي ته ته مستقبل پته نشي کې دي چې په عمل کې ته څه نقصان درسي الته د پیسې ګټلو کې سره لپاره خیر بنئ کې دي چې دغه د لاسته بي دینه کې دي چې بلغټ مصیبت راځي. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي په صحیح مسلم کې د حدیث ته صہیب رضی الله عنه وعجبا لامر المؤمن رسول صلی الله علیه وسلم د مؤمن دا خبر ډیر عجیب ده ان امره كله خير دا غبره خبره کې خیر پروت وليس ذاك لاحد الا للمؤمن او رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره صرف د مؤمن لو چاته دا خبره نه ملوي دا شان د مؤمن دی بس څه خبره ده ان اصابته سراء شکر کله چې په الله سبحانه وتعالی سره نعمت راووري شکر دې شکر وباسي فكان خير الله نو دا شکر وستاذ لپاره غوړي شي. وان اصابته ضراء او کله چې مصیبت راشي صبر نو به صبر کوي فكان خير الله نو دا صبر دې لپاره خیر شي. نو په دوانو حالاتو کې سړي د مؤمن لپاره خیر دی. په نعمتونو کې شکر وباسي ستاسو لپاره خیر شي په سختو په مصیبتونو کې صبر کوو سره لپاره څه شو خیر شو. زما تاسو ټول ته د نصیحت ټول رونو او خويندو مشرانو کشرانو ته چې په مصیبتونو کې خپه کېږي ایمان او په مصیبتونو کې په ځان باندې بد حالات مو جوړوي چې زمکه عثمان بیا یو کې اور چاته فریاد کوي رب العالمین ته فریاد کوي. دا تقدیر د لیکم دغه پلاس کې او تقدیر لیکله ماغه د فریاد هغه ته کوي د مخلوق سره د رابطې پرې د خالق سره ډېری جوړې کوي. دا بعض مشرات دي کشرو له تیزی ور کوي وی رابطې جوړوي د حالاتو هیڅ پته نه لګي موږ وایو صحیح ده رابطې جوړو د الله سره رابطې جوړ کړه د حالاتو هیڅ پته نه لګي. قیامت عمر روان دي رابطه پکار د الله سبحانه وتعالى سره او دا څومره مصیبتونه جری د هیڅ مصیبتونه د الله حل کوي هیڅ مصیبت نه موږ ته پته زموږ د کمرونه چې دي خاص کر مسافر هر سړی ته مسله شته یو تاسو ته مسلې نه کې زه د خپل مسلې شروع کوم کې دي تاسو خپل یې ریش او کله تاسو ما د خپل شروع کې دي زما غي ریش او کله بل غوور کې دي زموږ خپل ټول یې ریش او کله بل وور کې دي زموږ د هر څه یې ریش. تاسو لار شي هسپتالونه ویني ولا لازم تاسو واریان شي روغ بدن د سره دي تاسو هسپتالونه کې چې د چکر لګوي کله هسپتال ته خاص کر هغه واټ ځي کم کې جدي مریضانی چې هغه په خطرناک بیماریانو کې تور چې کم واټ چې د کینسر د بیمارانو الته ورشه دغه سهاري او تور چې هغه ځي کم چې کسان اکسیډنټ کې دغه د لاسغوي مفلوج شي ټول عمر له او په کومه کې پراتی به او به ورشي
موږ وایو حالات کمزوري دي او قرضې دي ته لارې کیسو ته وځه. پرون به ما پسې یو کس راغی، پرون د پرونۍ د مازدیګر خبره، پرون ما پسې یو کس راغی، زه ګاډي نه راکوزم، ما پسې راغی وایي ما له 15 لکه ما ډوډۍ نه خوړلې. موږ ته الحمدلله ډوډۍ ښه په ټیم میلاوي. او کوم کس چې ما ته دا خبره کول نو کته د ځمکې دی که تو ما ته نه کتو زه پوه شوم چې د کار دا نه دی. حالات په دې سره راغلي چې غریب دغه یو طریقه جوړه کړله بس. او ما ته په دې وایي چې لکه د خلکو کې زور چې کېدای شي د خبره وکړم، خو ما ته کتو نه ځکه چې سړی دې کار کې عادت وي نو هغه د خپله خبره ډېر په زور او شور سره کوي. نو مې ګوره د الله سبحانه تعالی نعمتونو ته دا موږ په څومره نعمتونو کې ډوب پراته یو، د هغې باوجود زموږ شکوې شکایتونه ختمېدو والا نه دي. د الله سبحانه تعالی شکر وباسئ او په تقدیر باندې ایمان مضبوط ساتئ او صبر کوئ. انشاءالله دا مصیبتونه او دا هر څه به ختم شي او یو ورځ به داسې راشي انشاءالله چې موږ به په جنت الفردوس کې قدم کیدو، په جنتونو کې بیا خو به د هر څه بالکل ختم شي. والله بكل شيء عليم، او الله بارشي باندې بوده. واطيعوا الله واطيعوا الرسول، او تابعداري کوي د الله او تابعداري کوي د رسول. واطيعوا الله واطيعوا الرسول، او زمونږم دي دغه دوه اصول، اطيعوا الله واطيعوا الرسول. د دې دلته خلک زموږ سره دښمنان هم ډېرې کوي، نو څوک راته الله مذهب وایي او څوک راته وهابي وایي او څوک راته وایي د پلاني ملک نه پیسې اخلي او څوک د پلاني نه اخلي. زه ویل هلکه نو دې آیت مبارک کې سه واطیعوا الله واطیعوا الرسول، واطیعوا الله واطیعوا الرسول. د الله ومني، د الله د پیغمبر ومني، او د چا خبره چې الله او د الله د پیغمبر د خبرې سره برابري هغه ومني. نه هغه په حقیقت کې دغه سړي خبره منل نه شو، هغه الله او د الله د رسول خبره منل شو. زه اوس لګم دي چې تاسو قرآن بیانو، قرآن د چا خبري؟ د الله خبري. تاسو دا خبري ومنلې، د تاسو زما خبره ومنلې که د الله ومنله؟ د الله خبره ومنله. الله دې مونږ په دې مذهب او په دې طریقه او په دې منهج باندې مضبوط ساتي چې هغې کې ټول کوشش دی چې زه به څنګه قرآن او حدیث ته رسم، زه به څنګه د الله خبرې او د رسول خبرو ته رسم. خو سوال دا دی چې الله د تقدیر مسله بیان کړه، بیا دلته وایي زما اطاعت وکړئ او د پیغمبر. ولې دلته دا خبر راوړه؟ د دې لپاره راوړه که چېرته مصیبتونه په تاسو باندې ډېر شي نو د الله او د الله پیغمبر اطاعت څه ته پرېږدئ، ګډوډ نه شي. ګورئ ډېر خلک به د مصیبتونو ګډوډ شي، دین ته پاتې شي، دین د نه چېرته پاتې نه شي. ګورئ مصیبتونه دا خو امتحانونه دي. فإن تولیتم، نو که چېرته وګرځېدئ تاسو مخ واړو په مصیبتونو کې ګډوډ شو، دین د نه پاتې شو. اډې خلک څه زه مړه وایي په موږ څه دي او په تا څه دي، تو ته راځه منځله وایي زه په تا څه دي په موږ څه دي او په تا څه دي. نو ګوره هغه سختو مزدورۍ او ریال ګټل هغې ته هغه مونځ څه کړو، هغې ته پاتې کړو. الله وایي که چېرته تاسو واوړئ د الله د اطاعت نه او د رسول الله اطاعت نه، فإنما على رسولنا البلاغ المبين، نو یقینا په رسول زموږ باندې رسول ښکار دي. زموږ پیغمبر ذمہواري صرف دغه دی چې خبره به در رسوي، حساب به سره څوک کوي؟ الله یې هغه به زه کوم. بیا